د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې له نوریې څخه یې ویډیوګانې او عکسونه اخیستي وو محکمه کړل. د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې تېره ورځ له نوریې څخه یې ویډیوګانې او عکسونه اخیستي وو په سزا محکوم کړل. نوریه هغه بېوسه او بېکسه افغان انجلۍ وه چې د هلکانو په جامه کې په غور ولایت په یو کفي شاپ کې کار کوه. د کور سرپرستي ور پر غاړه وه. پلار یې 4 کاله پخوا وفات شوی و. نو نوریه په 9 کلنۍ کې دې ته اړ شوه چې د هلکانو جامې واغوندي او د کور څخه بهر ووځي په یو کفي شاپ کې کار وکړي. نوریه چې کله د کور طرف ته را روانه وه نو د طالبانو لخوا نیول کېږي او بیا ترې عکسونه او ویډیوګانې اخیستل کېږي. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت چینل مو نوی سبسکرایب کړی نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ تر ټولو مهم او تازه خبر تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخندزاده هغه کسان چې له نوریې څخه یې ویډیوګانې او عکسونه اخیستي وو محکمه کړل. د طالبانو امیر المؤمنین مولوي شیخ هیبت الله اخندزاده ویلي وو چې عکسونه اخیستل حرام دي. نو تاسو څنګه له یوې جلۍ څخه عکسونه اخلئ او بیا یې پر میډیا خپروئ؟ د طالبانو امیر المؤمنین دغه کسانو ته سخته سزا اورولې ده. نوریه هغه بېوسه او بېکسه افغان نجلۍ وه چې د هلکانو په جامه کې د غور ولایت په یو کفي شاپ کې کار کوه تر څو د خپل کور سرپرستي پر غاړه واخلي. نوریه هغه بېوسه بېکسه نجلۍ چې پلار یې 4 کاله پخوا وفات شوی و او په 9 کلنۍ کې دې ته اړ شوه چې د هلکانو جامې واغوندي تر څو په د جامې کې له هلکانو سره توپیر ونه شي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.